دا کہانی د یو داسې هلک ته چې هغه ته د یو بنجر ځمکې ګوټ مالوم و او هغه بنجر ځمکه ډېره زیاته غټه وه، خو یو ورځ په هغې بنجر ځمکه باندې هغه یو داسې سړي سره ګیر شي چې هغه دې په ګولۍ باندې نه بلکې د تندې او د لوږې د وجې مړکول غوښتل. د کهانۍ شروعات کېږي د یو بن نومي هلک نه چې هغه په یو وړوکي کور کې اوسېږي چې هغه په یو بنجره ځمکه باندې وي او هغه سره هلته خپله ګرل فرینډ هم ملاوېدو له راغلي وي. دراصل دې بنجرې ځمکې سرخوا کې یو وړوکی شان ټاون دی چې هلته خلک چکر له راځي او دې چې کوم خلک چکر له راشي هغې په هغه ټول ټاون کې ګرځوي. اوس د بن ګرل فرینډ هغه ښار ته تلل غواړي ولې چې هغه هلته سبق وایي. نو هغه بن ته وایي چې ته ما سره لاړ شه، خو بن ورته وایي چې زه تا سره نشم تللی ولې چې زه دلته کار هم کوم او دلته زما زړه هم لګي. او د تلو نه مخکې هغه خپل ګرل فرینډ له یو تمانچه ورکړي او ورته دا ووایي چې کله موده کېږي نو دا تمانچه د بالښت د لاندې ږده. نو هغه ګرل فرینډ ورته وایي چې ټیک ته او دې نه پس هغه د هغه ځای نه لاړه شي چې دې سره بن ډېر زیات خفه وي. او څه وخت پس د هغې ټاون پولیس بن راوغواړي او ورته دا ووایي چې دلته یو میډیک نومي بزنسمین را روان دی چې هغه ته د یو ټوریسټ ګایډ ضرورت دی. او دراصل دغه میډیک نومي سړی په دغه صحرا کې د یو اوسۍ شکار کوي چې هغه ډېره خاص وي، خو بن ته د هغه ځای باره کې پته وي. د دې د وجې هغه بن ځان سري کړي او هغه ته دا وایي چې زه به تا له دروازې $1000 درکوم. نو بن له دومره پیسې تر اوسه پورې چاني ورکړي نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي او هغه سړي سره د کار کولو دپاره راضي شي. او دې نه پس بن دغه سړي سره بهر راوځي چې بن دغه سړي ګاډي وویني نو هغه ګاډی ډېر زیات ګران وي. او دې نه پس هغه سړی یو ټوپک راوباسي چې هغه ټوپک هم ډېر زیات ګران وي. نو دلته بن ته دا پته ولګي چې دې سړي سره ډېره پیسه ده او هغې نه پس دوی دغه صحرا طرف ته ور روان شي. او دې صحرا ته ډېر خلک دغه اوسۍ شکار دپاره راځي او دلته شکار کول لیګل دي، خو صرف دغه کسانو دپاره چې چا سره د اسلحې لایسنس وي. دې نه پس دا دواړه یو داسې ځای کې ودرېږي چې هغه د شکار ځای وي، خو هلته اوس نور کوزېدو والا وي. او د شپې په ټایم کې دا دواړه اور ولګوي او ناست وي ورته ولې چې د شپې په ټایم کې په دې صحرا کې یخني وي. او دې نه پس دا دواړه خبرې کوي. دې نه پس بن ورته خپله قصه شروع کړي او ورته دا ووایي چې کله زه وړوکی وم نو زه د خپل مور او پلار سره په یو صحرا کې ګیر شوی وم چې زموږ ګاډی خراب شوی و او موږ د مدد دپاره ډېر انتظار وکړو خو څوک هم زموږ د مدد دپاره را نغلل. او ورته دا ووایي چې په هغه صحرا کې دومره ګرمي وه چې د ګرمۍ د وجې زما مور او پلار مړه شي، خو زه مور د هغه ګرمۍ نه بچ کړی وم. او بن دا کهاني میډیک ته وایي چې بن ډېر زیات خفه شي او اوس دا دواړه وده شي او په سبا باندې دوی شکار له را روان شي چې هلته میډیک ډزې شروع کړي. نو دلته بن پوه شي چې دا سړی خو په ډومبي ځل شکار کوي. نو بن میډیک ته وایي چې تا له لایسنس چا درکړی دی؟ نو میډیک ورته وایي چې ما سره لایسنس نشته، ما سره پیسه ده، د دې د وجې ما ته د لایسنس ضرورت نشته. خو بن ورته وایي چې بغیر لایسنس دلته شکار کول منع دي. د دې نه مخکې بن چې څه ووایي میډیک بن له پیسې ورکړي او خوله ولې چپ کړي. دې نه پس دوی د یو کاڼي څوکې ته وخیږي چې هلته بن په خپل دوربین کې شکار تلاش کوي، خو هلته ورته میډیک هم کړتې راغښتې وي. خو دې کې اچانک میډیک ګولۍ وچلوي. ده ته خو بن هم د ګولۍ چلولو دپاره نه ویلي، خو د هغې باوجود هم میډیک ګولۍ وچلي. دې نه پس دوی هغې طرف ته راشي خو دوی یو بوډا سړی ویشتي وي چې هغه په هغه ټاون کې اوسېدو او دې سړي به دلته نمکیات تلاش کول او بن دا سړی پیژندو. نو بن د دې سړي مدد کول غوښتل د دې د وجې هغه زر ګاډي له منډه کړي. بل خوا میډیک ډېر زیات په یره کې وي او هغه دا وایي چې ما اوس یو جرم وکړو او هغه په یره کې خپل ملګري ته کال وکړي او ورته ټوله قصه وکړي. نو هغه ملګري ورته وایي چې دا سړی یو بل ډزه موله خو د بن په تمانچه باندې. دې نه پس میډیک هغه څه وکړي چې څنګه ورته ملګري ویلي وو. نو د ډز اواز چې اوري بن زر را منډه کړي چې هغه وګوري نو هغه بوډا سړی مړ شوی وي. نو بن په غوسه کې میډیک ته وایي چې دا دې څه وکړل؟ نو میډیک ورته وایي چې دا ما نه دا تا کړي دي او هغه ورته دا وایي چې یو ګولۍ ما وچلولو یو تا، د دې د وجې موږ دواړه د ده د مرګ ذمهوار یو. نو بن پوه شي چې دې د خپل ځان بچ کولو دپاره زه هم ګیر کړم. خو دلته ورته میډیک وایي که ته خپله خوله بنده وساتې نو زه به تا له هر کال $1,00,000 درکوم او ستا د داخله به په یونیورسټۍ کې وکړم چې ته به په ښار کې اوسېږې او ډېر د خوشحالۍ زندګي به تېرې. نو بن هم د ده په خبره باندې راضي شي او دې نه پس دوی هغه بوډا سړی ښخ کړي. دې نه پس دا دواړه د ګاډي طرف ته راشي او هغه ځای کې میډ مخ لاس وینځي چې هغه اوبه ډېرې زیاتې ضایع کوي. نو بن چې دا وګوري نو هغه له ډېره زیاته غوسه ورشي ولې چې په دې ځای کې اوبه پیدا کول ډېره زیاته مشکله ده. دې نه پس هغه په پټه باندې ګاډي له راشي او یو بیگ کلو کې چې هغه کې یو ډیوایس چې هغه پولیس ته میسج لیږلی شي. دې نه مخکې هغه چې هغه پولیس ته میسج ولیږي نو میډیک دې هغه ځای کې وویني او هغه د ده طرف ته ټوپک ونیسي او دا ورته ووایي چې زما او ستا په منځ کې اګریمنټ شوی چې ته به خپله خوله نه کولاوې، خو تا هغه اګریمنټ مات کو او میډیک هغه ډیوایس هم مات کړي او بن ته وایي چې ته خپلې کپړې وباسه. چې بن د میډیک خبره ومني او هغه هغسې وکړي او اوس ورته میډیک وایي چې ته به پیدل خپل کور ته ځې. نو بن هم دغسې وکړي او هغه پیدل د کور طرف ته روان شي. میډیک ته خو پته وه چې هغه پیدل کور ته کله هم نشي تللی ولې چې په دې صحرا کې ډېره زیاته ګرمي ده او د سره نه خوراک شته او نه اوبه شته او د دې د وجې به د ده مرګ وشي. او دې نه پس دغه بوډا سړي د مرګ الزام به هم په ده باندې ولګوم ولې چې دغه بوډا سړي په بدن کې د بن د ټوپک ګولۍ هم ده او پولیس ته به داسې لګېدو چې دې د دې جرم د وجې وتښتېدو چې د ده د لوږې او د تندې د وجې مرګ وشو. خو بل خوا بن مخکې روان وي او لږ مخکې تلو نه پس هغه یو ستنه وګوري چې په هغې باندې نمبر لیکلی شوي وي او میډیک هم ورپسې شاته روان وي او میډیک به هغې پورې نه ځي چې تر څو پورې
پورې د بن مرګ نه شوی. دینه پس بن یو بل ستنې لراشي چې پاغه باندې 277 لیکلی وی. خو بن اچانک یو خطه زیته ټوپ کی چې میډیک دا ویني او غزر گاډه دغه طرف ته ور روان کی او هغه چا غزه ته ورسینو بن هغه ځای کې نه وی. بن دراصل یو ګوفوي هغه ته وردن نشوي وی. چلته یو بنکر شان جوړ شوی وی او دا بنکر دغه بوډا سړی چې کم میډیک وشته و چلته د خوراک سپلای پرته وی او د ټولو نمخ کې بن وبه اوس کی. اول ته په یو بورډ باندې ډیر زیات تصویران لګیدلی وی چې پاغه کې یو تصویر د بن او دغه بوډا سړی وی او دراصل بن دغه بوډا سړی د ډیر وخت نه پیژندو. خو بن ډیر زیات خفه شي. خو دې کې اچانک بن ته احساس وشي چې څوک را روان دي ما طرف ته. بن زر د هغه ځای نه نقشه را واخلي او د بنکر کې نورم دننه لاړ شي چې هلته میډیک را رسیدلی وي او میډیک ته دا پته وي چې بن دلته راغلی دی. دې نه پس هغه هلته بوم ولګوي یو زر د هغه ځای نه روځي چې هلته یو غټ دماکه والوځي چې هغه دماکې سره هغه بنکر غرق شي. خو د بن قسمت ښه وي هغه د دماکې نه مخکې د دغه بنکر نه راوتي وي چې دې نه پس بن مخکې روان شي. خو اچانک هلته میډیک د ده مخې ته راشي او هغه ورته دا ووایي که ته کور ته تلل غواړې لاړ شه خو دې نه پس تا د پټېدو کوشش وکړو نو زه به د لرې نه تا ولم. ولې چې بن ته پته وه چې د سره داسې ټوپک دی چې په هغې باندې د لرې نه نشانه لګولی شي. دې نه پس میډیک مجبورن مخکې روان شي او دلته چې کم د ټولو نه جوخ ټاون دی هغه 45 میله لرې دی. خو بن سره یو نقشه وي او هغه د هغه نقشې په سهارې باندې مخکې روان وي چې هغه د میډیک نه پټه کړې وي. او لږ وخت پس بن یو داسې ځای ته راورسي چې هلته 2 صوفې وي او دا صوفې هغه بوډا سړي ښي وي چې اکثر به بن او هغه بوډا سړي دلته راتلل او ګپ یې لګو چې دې نه پس بن د هغې صوفې نه فوم راوباسي او خپلو خپو ته یې ولګوي ولې چې په هغه صحرا کې تلل ډېره زیاته مشکله وي او د هغه خپې هم زخمي وي. او بن په داسې ځای کې دی چې میډیک دې د لرې نه نشي لیدی او بن د دې ځای فایده واخلي او هغه بیا د میډیک د سترګو نه غیب شي. او د سره چې کومه نقشه د پاغه نقشه کې دا لیکلي وي چې دلته یو خزانه ده. دې نه پس دې د هغې نقشې په سهاره باندې مخکې روان وي چې لږ وخت پس هغه ته یو کراس میلو شي او دې چې هغه ځای راوکني نو هلته یو بوکس وي او دې چې هغه بکسه کولو کړي نو دلته څه سامان میلو شي چې په هغې کې کانچیم وي. او په دې نقشه کې یو بل نشان هم وي چې د لږ مخکې دې لاړ شي هغه ځای راوکني نو هلته د اوبو یو بوتل وي او بن ډېر زیات تږي وي نو دې سره هغه زر د دغې بوتل سر کولو کی او چې څنګه وبس کلو والایي دې کې په ده باندې ډز وشي چې دا ګولۍ میډیک چلولی وي او هغه بوتل لرې پرېوځي چې د هغې نه ټولې اوبه توی شي. او په اصل کې په هغه نقشه کې د خزانې باره کې لیکلي وي خو په داسې بنجره ځمکه باندې اوبه میلاوېدل د خزانې نه کم نه دي. او هغې نه پس بن د تندې او د لوږې نه مخکې روان شي. بل خوا مونږ میډیک وینو چې هغه ځان له ډرنک جوړوي او هغه ځای کې ښه په سور ناست وي او په بن باندې نظر وي. او بل خوا بن لږ مخکې تلو نه پس را پرېوځي چې زر میډیک ورله راشي ولې چې بن ډېر زیات بې حاله پروت وي. نو میډیک په ده باندې یو 2 ګولۍ موچلي چې هغه پې ونلي چې دا چې کوي چې دی ژوندی دی او که نه. خو بن لږه مونه خوځي نو هغه پوه شي چې بن مړ شوی دی او د هغه مقصد پوره شو. دې نه پس هغه په ګاډي کې کښېني او خپل کور طرف ته روان شي. خو هغه ته پته نه وي چې بن ژوندی دی او د هغه د تلو نه پس بن پاسي او په کاڼو باندې خیږي چې هلته هغه ته پته وه چې دغه ځای کې یو ګوفه ده او هلته اوبه دي او هغه د اوبو تالاش پسې هلته ور روان شي. او بل خوا مونږ میډیک وینو چې هغه د خپل ملګري سره خبرې کوي. خو هغه په خپل دوربین کې بن وویني چې هغه ژوندی دی چې دې سره هغه ډېر زیات غوسه شي او هغه خپل ټوپک راواخلي او په بن باندې ډزې شروع کړي. خو بن ډېره په مشکله باندې ځان دغه ګولو نه بچ کړي او هغه ګوفې ته راورسي چې کوم ځای کې اوبه وي. خو هغه هلته څه ګوري هلته اوبه نه وي چې دې سره بن ډېر زیات غوسه شي. او بل خوا میډیک دغه ګوفې نه بهر ولاړي او هغه په سپیکر کې بن ته وایي چې بهر روځه تا اوس زما نه څوک هم نشي بچ کولی. خو بن اوس د شپې انتظار کوي چې د شپې په ټایم کې هغه دغه ځای نه وځي. خو چې څنګه شپه شي نو میډیک د خپل ګاډي لایټونه ولګوي چې بن روځي نو ما ته پته لګي. خو بل خوا بن ته بله لار باندې روځي او هغه وګوري چې د میډیک دیان بل طرف ته دی. هغه زر ګاډي له راشي او دغه ځای نه کپړې راواخلي ولې چې د شپې په ټایم کې په دې صحرا کې ډېره زیاته یخني وي. اوس چې میډیک خپل ګاډي له راشي نو هغه پوه شي چې بن دلته راغلی و او میډیک زر په خپل ګاډي کې کېني او سټارټ یې کوي چې څنګه ریورس کوي نو شاته بن وي چې هغه ډېره په مشکله باندې ځان بچ کړي او د یو کاڼي د شاته پټ شي چې دې نه پس میډیک د بن طرف ته بم ورخطا کړي. خو بن سره یو لینده وي او هغه لینده باندې میډیک په سر ولي چې هغه هغې سره بېهوشه شي. او میډیک چې څنګه په هوش کې راشي نو هغه په ګاډي کې وي او تړلی شوي وي. او اوس سهار هم شي او میډیک وګوري چې بن بهر ولاړ دی. دې نه پس بن په خپل ګاډي کې کېني او هغه پولیس سټیشن ته راولي او هغه پولیس ته ټوله کیسه وکړي چې میډیک څه کړي وو او هغې سره بن هغه پیسې ورته وښیي چې کوم له میډیک ورکړی وي چې دې خپله خوله بنده کړي. او اوس د میډیک جرم بالکل واضح شو او دې نه پس بن میډیک له لاړ شو ډېرې خبرې ورته وکړي. خو دلته ورته میډیک وایي چې زه باتروم ته ځمه او چې څنګه میډیک واشروم ته لاړ شي نو لږ وخت پس دوی د هلیکاپټر اواز واوري چې بن زر په منډه باندې بهر د پولیس سټیشن نه راوځي او هغه وګوري چې میډیک په خپل هلیکاپټر کې کینی او دغه ځای نه تښتي. او دراصل میډیک سره یو سمارټ واچ و چې د هغې په ذریعه باندې هغه خپل ملګري له معلومات ورکو چې د هغې د وجې د دې ځای نه وتښتېدو. اوس د دې
حادثې نه پس بن دا فیصله وکړه چې زه به اوس دا کار کلم نه کوم او هغې نه پس هغه ښار ته راشي خپلې ګرل فرینډ له او میډک خپل ګرل فرینډ ته د ټول حادثې باره کې ووایي او هغه ورته دا ووایي چې زه به اوس کله هغه کار نه کوم او زه به دلته تا سره اوسېږم. اوس یو شپه بن وده وي او هغه دا خوب ویني چې میډک د هغه مخې ته ولاړ دی او اچانک په هغه باندې ډز وکړي چې دې سره بن ډېر په یاره باندې راپاسي خو دې سره چې هغه څنګه واپس وده کېدو والا وي چې په رښتیا باندې میډک د هغه مخې ته وي چې هغه سره ټوپک هم په لاس وي او هغه بن ته دا ووایي چې تېر ځل ته مانه بچ شوې اوس تا مانه څوک هم نشي بچ کولی. خو د دې نه مخکې میډک چې ډز وکړي د بن ګرل فرینډ تمانچه راواخلي او سیده میډک اولي او میډک مړ شي او دراصل د کهانۍ په شروعات کې بن چې کومه تمانچه خپل ګرل فرینډ له ورکړې وه هغه به همیشه دې د بالغ د لاندې ایښوده چې د هغې د وجې دا د بن زندگی بچ کی او دې سره دا کهاني ختمه شي. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.